أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته دوه دعوګر راغلی یو مور دی یو مسکین ده سره دعوا ده نو طبعا د نبی علیه السلام په دا مسکین زړه وخوږېده چې دا خو نو فقیر د محتاج د ظلم به نه کوي الله آیات نازل تا ته چې مدعیان راغله ته به په عدل باندې فیصله کوي د الله د رضا دپاره به شاهدي ورکوي که په ځان وي که په مور و پلار وي که خپلوان وي که غني وي که مسکین وي فرق به نه کوي ولې الله د دې په حال خبر ده د الله مخلوق د الله په دې ډېر باندې وږيږي ډېر مهربان ده صرف د دغه وجه نه به د چا لحاظ نه کوي چې دی مسکین ده یا دی ملا ده حق ته وګورئ حق ته حضرت امام شریح ته دعوه کې خلک راغله دا یو جانب ډېر ژاړي بل عالم ناست ته ورته ته د ژړا ته نه ګورې خو معلومیږي چې دی مظلوم ته د ده طرف وکړه ده ورته ویلې ولې د یوسف علیه السلام ورونه په دروغو نه ژړل پلار ته وجاءوا اباهم عشاء یبکون ظلم یې هم کړی یوسف علیه السلام یې کوهي ته هم غورځولی او په دروغو ژاړي چې لیوه وخوړ کله ژړا د دروغو دا بعضې د دغه وطن خلک نه دي چې دا چندي کوي دا د کشمیرو د دغو طرفونه چې راشي چې خبر کوي په دروغو بیا په سترګو کې هغه شروع کړي ته بس کوي چې رښتیا یې وژړل ډېر داسې غمجن ده دا ژړا خو په دروغو هم کېږي خبرې خو په دروغو هم کېږي نه نه حق ته به سړی ګوري یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې تاسو ایمان راوړی کونو قوامین شی کلک محکم ولاړ بالقسط په عدل سره شهداء لله شاهدي ورکوونکي خاص د الله د رضا دپاره ولو علی انفسکم که په ځان وي په ځان شاهدي دا معنی اقرار وکړه په حق چې پوهېږي چې دا شاهدي پردی ده نو ولې په کلکېږي او الوالدین که د تا مور پلار وي والاقربین قریبان دي وي حق شاهدي به ورکوي ان یکن غنیا که دا مشهود علیه چې ته شاهدي په ورکوې یا د چا دپاره شاهدي ورکوې که غني وي او فقیرا که فقیر وي فالله اولا بهما الله تعالی ډېر خیر غوښتونکی دی د دی تر تاسې ډکه نو ته به د خیر حق فیصله کوې د غنیتوب لکه نن سبا ډېر خلک د مالدار سړي لحاظ کوي دا عزتمند سړی دوره کې که مسکین د مسکینانو طرفی کوي او مور د مړو طرفی کوي دغه لحاظ به نه فلا تتبعوا الهوا متابعت خواهشاتو مه کوئ ان تعدلو چې عدل پرېږدئ وګرځئ د حد نه انصاف پرېږدئ وان تلو که واړوئ تاسو خپلې ژبې او تعرضو یا څنګ وکړئ د شاهدي نه فان الله کان بما تعملون خبیرا بېشک الله تعالی په عمل چې تاسو کوي خبردار ده یا ایها الذین آمنوا ای کسانو چې تاسو ایمان راوړئ آمنو ایمان راوړئ بالله په الله تعالی و رسوله په رسول دی الله تعالی والکتاب الذي په کتاب باندې نزل چې الله نازل کړی علی رسوله په خپل رسول باندې والکتاب الذي په کتاب ایمان راوړئ انزل من قبل چې الله په خوا نازل کړی ومن يكفر بالله څوک چې کافر شي په الله او ملائکته په ملائکه دی الله او کتبه په کتابو دی الله او رسوله په رسولانو دی الله والیوم الاخر په ورځ د آخرت فقد ضل ضلالا بعیدا دا گمراه شو په گمراهی ډیره لري سره یا ایها الذین آمنوا کسانو چې تاسو ایمان راوړئ امنو ایمان راوړئ تحصیل د حاصل نه ده چې سړی ایمان راوړي بیا څنګه امر ورته کېږي چې ایمان راوړي نو دلته بعضې خو توجیحات نور کوي دا چې په خوله ایمان راوړی منافق خطاب ورته کېږي ای دا د خولې ایمانداره د زړه نه ایمان راوړه یا اهل کتاب چې ځان مؤمنین بولي چې تر تاسې نه موږ مخکې مؤمنین یو ای مؤمنه چې دعوه د ایمان لري د زړه نه په دغه نبي باندې ایمان راوړه لکن قاضي صاحب لیکي چې دا توجیحات ضعیف دي ولې موږ مخکې یو قانون ویلی و که یا ایها الذین آمنو سره خطاب مؤمن ته ده که کافر ته چې منافق وي هغه ته بیا یا ایها الذین آمنو علاوه اهل کتاب ته دا وي دا مؤمن ته ده اوس نو چې مؤمن ته ده نو بیا څه معنا ده د دغه اوس دوه معنا دي د ابن ظاهر په اصطلاح یا ایها الذین آمنو یا کسانو چې تاسو ایمان راوړئ آمنو ثابت شئ په ایمان باندې لکه اهدنا الصراط المستقیم دا دعا ولې کو چې ثابت شو تر مرګه پورې ولا تموتن الا وانتم مسلمون نو دا معنا په دین کلک شئ تر مرګه پورې یا ایها الذین آمنو چې تاسو ایمان راوړئ آمنو ثابت شئ په ایمان امر د دوام لپاره ده او د تصوف په اصطلاح باندې یا ایها الذین آمنو هغه خلکو چې تاسو صورت ایمان په ځان کې پیدا کړی چې اقرار باللسان عمل بالارکان تصدیق بالجنان ده آمنو حقیقي ایمان راوړئ لکه شاه ولی الله صاحب
شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب، قاضي ثناء الله پانی فتحي صاحب چې د ایمان کوم تشریح کوي چې یو صورت ایمان دی، یو حقیقت ایمان ده. حقیقت ایمان هغه حدیث کې اشاره ده ورته وایي لا يؤمن احدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به. تر څو حقیقت ایمان ته نشي رسیدای چې تاسو خواهشات د دین تابع نشي، چې هر کار د خدای د رضا لپاره نه شي. تر یو وخت کما حقیقت ایمان ته نه رسیږي چې امور شرعیه درته تبعیه نه یې ګرځېدلې، حقیقت ایمان ته نشي رسیدای. چې فنا بالله بقا بالله راغله نو حقیقت ایمان ته سړی رسیږي. ان الذين امنوا بشکه کسان چې ایمان راوړی و چې يهوديان دي ثم کفروا بیا کافران شو چې د سندر عبادت شروع ثم امنوا بیا ایمان راوړ په تورات باندې ثم کفروا بیرته بیا کافران شو په عیسی علیه السلام په انجیل باندې ثم ازدادوا کفرا بیا زیات شو د کفر دی وجه په نبی علیه السلام او په قران کې کافران شو. لم يكن الله ند الله ليغفر لهم چې دې ته مغفرت وکي ولا ليهديهم سبيلا او ند چې دې ته اسم لري وروکي. بشر المنافقین زیر ورکه منافقین ته بان لهم عذابا الیما، په دې سره چې دې لپاره عذاب دردناک ده. منافقین څوک دي؟ الذين يتخذون الكافرين اولیاء، هغه خلک دي چې نیسي کافران په دوستی سره من دون المؤمنین غیر المؤمنین نه دي مسلمان سره محبت دی کافر سره وي. الله وی د کافر دوستی ولې کې ايبتغون عندهم العزه، د دې سره عزت غواړي. فان العزه لله جميعا، عزت ټول الله لره ده. وقد نزل عليكم في الكتاب، الله تعالی کافران چې ته دوستی وسره کې ته په دې په مجلس کې ناست دی په دین پسخان وي استهزاء وکړي. په داسې مجلس کې الله واري تاسو حکم نه کړی چې د دین بې عزتي کېږي، دا ناسته هم ناروا ده. چې خپل بې عزتي نه کې چې بل څوک بې عزتي کې په الله او په رسول څخه خبرې کې، هلته ناسته هم ناروا ده. غیبت کول هم ناروا ده، خو اورېدل هم ناروا ده. سروز کول هم ناروا دي، اورېدل هم ناروا دي. نه نو موږ ته حکم دا ده په کوم مجلس کې چې د ګناهو خبرې شروع شوې، غیبت شروع شو، سروزونه شروع شو، وایي ته به دوی ته دا اول نهی کوي چې دا کار پرېږدي. که یو عمل نه وکړو بیا عذر نه ده چې ما خو خپلې غاړې خلاص کړي، بیا به جګېږي وځي به ته، دا خو دې په وس پوره ده. که عدې منع دې په وس نه ده پوره، دا خو دې په وس پوره ده. ولې وایي چې چیرې ګناه کېږي سړی په یوه ځای کې ورسره ناست دي، په یوه وخت کې دا هم د یوه په سخت کې حسابېږي. که د خدای عذاب راغی په یوه نو خدای په هغه عذاب کې ورسره غرقېږي. الذین وقد نزل علیکم فی الکتاب، په تحقیق سره نازل شوی ده په تاسو باندې په کتاب کې ان دا خبره اذا سمعتم آیات الله، چې کله تاسو واورئ د آیاتونه د خدای پاک یکفروا بها، چې په یوه کفر کېدو د خدای آیاتونه چا نه منل، ویستهزئوا بها، پسخندونه په ویل کېده. فلا تقعدوا معهم، د دغو خلکو سره به نه کېنئ، دا ناسته هم ناروا ده. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تر څو چې خبرې دوی نورې کوي. انکم اذا مثلهم، ځکه تاسو په دغه وخت کې چې د دین بې عزتي دوی کوي، تاسو هم د دوی په مثل یې. ولې رضا بالکفر کفر ده. ان الله جامع المنافقین والکافرین، الله جمع کوونکی د منافقینو د کافرانو د په جهنم کې جميعا د ټولو. هغه منافقین الذين يتربصون بكم، هغه منافقین چې همیشه منتظر دي د حوادثو مشکلاتو تاسو ته. فإن كان لكم فتح، کچېرې د تاسو لپاره څه فتح راغله من الله، د الله تعالی د طرفنا، مجاهدین غالب شو، قالوا دوی دې وی الم نكن معكم، ولې موږ د تاسو سره ملګري نه یو، موږ مسلمان نه یو، خو موږ ته څه برخه پکې راکړئ. وإن كان تللی وي نه په جهاد کې خو برخه غواړي. وإن كان للكافرین نصیب، او که بیا د کافرانو غلبه راشي، بیا کافرانو ته وي قالوا الم نستحوذ علیکم، آیا موږ نه وو غالب شوي په تاسو باندې؟ که د مسلمانو سره ملګري شوي وای په تاسو به نه وو غالب شوي. ونمنعكم من المؤمنین، تاسو موږ ونه ژغورلی، بچ مو نه کړی د مسلمانانو نه، د دې ملګرتیا مو پرېښوه، تاسو په غالب شو، نو خو تاسو برخه راکړئ. فالله يحكم بينكم يوم القيامه، الله تعالی به فیصله وکړي په مابین د تاسو کې په قیامت کې. ولا يجعل الله للکافرین، نه ده ګرځولی الله تعالی کافرینو ته علی المؤمنین سبیلا، په مؤمنینو باندې سریعه.